اول حکم کوي روټۍ حلال خورئ، بیا وی وعملوا صالح، رستو وی عمل نیک کوي. عمل رستو دی او رزق حلال مخکې دی. او دویم وعمل فی سنت، چې دې کم کار کوي چې هغه د سنت موافق، هر کار د سنت موافق. بل وامن الناس بوائقه، او خلق د تکلیف نه محفوظ، دې چاته تکلیف نه ورکي. نونی حلالی عمل د سنت موافق دے او خلق ته ددن تکلیف نشتا، چاہتا ضرر نرسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دخل الجنہ، پسیغی دمازی سرے ذکر کری وی دی سڑی جنت تتلن یقینی دی یقینی. طول دینی دریو خبرو کرا بن کو. اول نمبر چی رزق حلالی، نونی حلالی، بنیادی خبر ادا دخا. کتابونو لیکلی دی ډیر کرته به یو سړی د بیت الله نه طواف کوي، دعا بغواړي رب ما معاف کی، په مطاف کې بګرځي، ډیر په عاجزۍ به دعا غواړي. رب العالمین وی دعای نه قبلوم زکه چې اغوستی حرام دی او خېټه کې حرام دی، نو زه د دعا نه قبلوم. د چا چې ګیډه کې حرام پراتی او په وجود حرام وي، د الله عبادت نه قبلی. اوله خبره اکل حلال، رزق حلال دا ډیر ضروری خبره ده چې د سړي رزق او نونه حلال دی. لګ دی خو حلال دی، لګ کاروبار دی، رکوټې دی وي خو چې حلال کاروباري، حلال کاروبار. بل وعمل فی سنت، او چې عمل کوي دا د سنت موافق، هر عمل چې کوي دا د سنت په کسوټۍ کې ګوري. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی، حجر اسود تا مخامخ ودرید، کعبه شریفه کی چې کم کانے لگی دلے دے یو گوٹ کی حجر اسود مونگ چیتی نا طواف شروع کو. اگے حجر اسود تا مخامخ ودرید ورتوی واللہ زما دی دا اللہ پزاد قسمی چیزتا پی جنم چیتا یو کانے، ما تا پتا دا نچالا نقصان ورکولی شي او نچالا نفع ورکولی شي. زما دی دا اللہ پزاد قسمی چی تا یو کانے نچاتا نفع ورکولی شي او نچاتا ضرر ورکولی شي. حکمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نویلی دلے چی تا اخکول کڑے وے نو ما بنوی اخکول کڑے، خو ما امام الانبیاء لی دیو چی تا اخکول کڑے وے بس ور روان شو حجر اسود اخکول کوي، زکا دا نبی علیہ السلام اخکول کڑے دے. وعمل فی سنت، چی عمل کئی اغد سنت موافق، عمل چی کئی اغد سنت موافق. کورون کی شورو که رورو بچیو بیبیانیو دا رورو دا سنت سر اشنا کوئی، دا سر عمل شورو کئی، یو ورتخی خو بچی دا سنت عادیان کئی. تول رزق حلال راوڑا دی توائی جوان دا عملم دا سنت موافق، روٹائی بوائی دا سنت موافق، او دس با دا سنت موافق. لکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا روٹائی نمخ کے لاس انزل او رست لاس انزل، دا فقر ختمی، غریبی ختمی، او دا طول انبیاء کرام سنت تھی. او غریبی او فقرم ختمی، دا روٹائی نمخ کے لاس انزل او رست لاس انزل، فقر ختمی، چا باندی غربتی دا دی سر ختمی گی، او دا طول انبیاء کرام سنت هم دی. نو بچی رو دا سنت و عادیان کوئی، بچو تا طریقہ خیم. صحابی وی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ناسو، نبی علیہ السلام را تا پا یو ٹیم دا روٹای دری آداب خودل، ویچ روٹای شروع کئی نو پا بسم اللہ شروع کوا، او چی خوری نو پا خلاص خورا، او چی خوری نو دخپلی مخی نئے خورا. دری آداب و سنت دا روٹای را تا امام الانبیاء اخودل. بچے چی دی روٹای تکینی او لاس نونای تا مخی تکی او کاسکی ورخکا تکی لاس ولونی سا. عکراش رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابی دے، دیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سروما چا سرید روڑو ما تکڑی روٹای وخ راوڑلا، نو ما دیسی پا کاسا کی دا لاس گرزو دیسی، دیزین نونه اوچتوا، دیزین اوچتوا، دیسی می دا لاس گرزو،